انسان چې کله روح جن وخیږي دغه پښې دې بیا تګ نه کوي. معلومه سوله دا چې دا تګ روح کوي او روح منډه په نظر نه راتله. اورېدل دا غوږونه کوي، دا حقیقت نه دی. اورېدل غوږونه نه کوي، لکه په ظاهره چې دا ښکاره کېږي و موږ ته دکایي راکوي چې خبرې دا ژبه کوي، دا حقیقت نه دی. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دا داسې سپه سالارو د مسلمانانو چې هر ځای لره به جنګ لره ورلی پته به راتله. ډېر فتوحات خالد ابن ولید د مسلمانانو دپاره راوست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو عام صحابي ته خط په لاس ورکړي چې دا خالد ابن ولید لره وروړه او په هغې کې دا لیکلي خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته چې دا خط کله تا ته میلاو شي بس ته له سپایه سالارۍ څخه ماتلی او ستا پر ځای به دغه سړی سپایه سالار د مسلمانانو چې دا کم سړي تا ته خط درکړي. اوس ستا بیا خوښه ده که د یو عام سپایي رقم جنګېږي خو وجنګېږه که نه سیده مدینې منورې لره راسه ما لره. دا سړي چې خط وروړي خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې دا خط ووایي بس په هغه ساعت یې تمام اختیارات و هغه نوي سړي ته وراواله کړل چې بس له ننه بعد ته سپایه سالار یې، زه مدینې منورې لره نه ځم، د لې به حیثیت یې سپایي بس جنګېږم ستا په کومنده او ستا په قیادت کې. نو یو سړي خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل چې حضرت ته سپایه سالار وې د ګرده فوج او اوس بې اختیاره سولې یو عام سپایي له تا څخه جوړ سو، دا پر تا باندې بوج نه کوي، تا ته زور نه درکوي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا زه چې سپایه سالار وم هم ما چې د کم ذات دپاره زه جنګېدم چې هغه ذات راضي کم، او اوس چې سپایي سولم هم د هغه ذات دپاره زه جنګ کوم، د هغه دپاره محنت کوم. زما پر حیثیت باندې فرق نه دی پرېوتلی، مخکې هم ما رب راضي کوي چې سپایه سالار ولم، او اوس چې عام سپایي راځه جوړ سوم اوس د هغه رب د رضا کېدو محنت کوم کوشش کوم، زما باندې هیڅ بوج نه دی راغلی. بل سړي بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې یا امیر المؤمنین تا مسلمانان له یو ډېر غټ جرنیل څخه محرومه کړل. خالد ابن ولید ډېر غټ جرنیل و او تا له هغه څخه دا مسلمانان محرومه کړل، دی دې معزوله کړي، د ده پر ځای دې یو عام سړی سپایه سالار وټاکي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې و ما خو مسلمانان له یو ډېر غټ جرنیل څخه محرومه کړل، لیکن د مؤمنانو هغه ایمان مې محفوظه کړي. هغه ول څنګه ول مخ د خالد ابن ولید چې به پر هره خوا باندې مخ سو پته راتله، د دې مؤمنانو یقین پر خالد ابن ولید جوړېدی، د دوی به دا یقین سو په زړه کې بیا دا راګرځېده چې دا خالد ابن ولید دا پته راولي، حالانکې
فتح او کامیابی الله پاک راوستل دا سبب و او بس دای ما لیری کی چې د مؤمنانو دا یقین سي چې دا فتح دا د خالد ابن ولید په وجه نه دا د الله پاک په نصرت سره راځي او د الله پاک نصرت اوس هم موجود دی د صحابه کرامو پر دا خبره یقین و د الله د رسول پر خبر باندې بې یقین و نو الله پاک په دې آیات کې ډېره باریکه خبره کوي چې په دا ظاهره چې تاسو ته کوم شیان دکایي درکوي تی ته په نظر ښکاره کیږي دا حقیقت نه دی او چې کوم شی حقیقت دی هغه تی ته په نظر نه درځي تی ته دکایي نه درکوي لکه په ظاهره چې موږ ته دا ښکاره کیږي چې دید دا سترګې کوي حالانکې دا حقیقت نه دی لکه په ظاهره چې موږ ته دا ښکاره کیږي چې اورېدل دا غوږونه کوي دا حقیقت نه دی اورېدل غوږونه نه کوي لکه په ظاهره چې دا ښکاره کیږي و موږ ته دکایي راکوي چې خبرې دا ژبه کوي دا حقیقت نه دی او چې کوم حقیقت دی هغه موږ ته په نظر نه راځي انسان څخه چې روح وخیږي دا غوږونه بیا اورېدل نه کوي حالانکې دا غوږونه صحیح سالم یې اورېدل نه کوي معلومه شوله دا چې اورېدل هغه روح کول او روح موږ له په نظر نه راتلي انسان چې کله روح جن وخیږي دغه پښې دې بیا تګ نه کوي معلومه شوله دا چې دا تګ روح کوي او روح موږ له په نظر نه راتله